منګه علماء چې کله جنازه پورته کیږي چې کله په جمعې کې او خلک پیدا شوي دي د موږ مذهب یې خراب کړ ای د الله بنده په ورځ د قیامت کې الله تا د پیغمبر د حدیث نه پوښتنه درنه کوي چې د رسول الله طریقه دې خرابه کړه یهودو نصارو ته تبلیغ وکړه دغه وړومبی چې دا خبره د پنځمې خور شوله دا همدغه تبلیغات دي د همدې جاسوسانو دیدینانو وایي څوک چې قرآن و حدیث نارې وي پنځمه خور روا بولي د یو سړي پنځه لوڼې د خپله زوی ته څلور لوڼې نه نکاح کوي پنځمه نکاح کوي څوک چې دا عقیده لري کافر دی کافر څوک وایي چې دا روا بولي ولې خلکو کې غلط تبلیغات کوي الله داسې دي وهابیان داسې دي وهابي پېژني ستا دې په الله قسمي ته نشته وهابي معرفي کړه چې وهابي څه ته وایي ای ملته استعمار منګه ټکولي یاستو په مختلفو نومونو منګه قرآن و حدیث ته نږدې پرېښي یاست د قرآن و حدیث نه لرې کړي یاستو په الله قسم دا اوس په داسې جوماتونو کې داسې ملا تا ته مونځ درکوي چې د خپل پیر ته قیوم زمان وایي وایي چې ما پیر د ما نه خبر دی د الله صفت ورته ثابتوي ای مسلمانه زړه مې په تا سوځي مه کوه الله ته تسلیم شه د پیغمبر حدیثو ته تسلیم شه ځان په دین پوه که تحقیق وکړه زه نه وایم چې د ما خبرې ومنئ زه نه وایم چې ما پسې روان شئ خو د الله د قرآن او د پیغمبر حدیثو پسې روان شئ ځان پوه کړئ دین څه ته وایي دین څه درته وایي موږ یو تر څو تبلیغات وشي تر څو موږ د خلکو خولې ته ګورو او منډې وهو یو لږ خو پوه شو موږ مسلمان ځان ته وایو اسلام د موږ نه دا تقاضا کوي چې د ژوند په ټولو مرحلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه روان که واده دی که غم دی هر څه پوښتنه وکړو رښتیا مو ووایه چې کله مې زوی ته ښځه کوله یا لور مې ورکوله د یو عالم خواته لاړم پوښتنه مې وکړه چې رسول الله څه مشوره راکړي چې زوی ته څنګه ښځه وکړم د خپله لور کومه سړي ته ورکړم ما حدیث ابي هريره درته وویل پیغمبر څه انتخاب کړی و یو ښځه په نکاح کېږي څلور وجو نه د مال د وجې نه د نسب د وجې نه د جمال د وجې نه د دین د وجې نه رسول الله درته وایي د دین د وجې نه هغه نجلۍ اختیار کړه دا د پیغمبر مشوره ده د پیغمبر انتخاب دی رښتیا دي وه تا د دین والا نجلۍ پسې ګرځېدلی نه زوی دې دوه کاله مخکې په فیسبوک کې د نجلۍ سره ارتباط درلودلی دی اوس یې په نکاح کې راولي تا د پیغمبر انتخاب کړ کوم هلک ته به نجلۍ ورکړې پیغمبر علیه السلام وایي اذا اتاکم په یو روایت کې اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه هغه سړی چې ته د هغه اخلاق و دین خوښوې فزوجوه په نکاح یې ورکړه رښتیا دي وه د پیغمبر انتخاب دې په نظر کې وسوته نه ته خو لاړې د دې پوښتنه دې ونه کړه چې مسلمان دی که نه شراب څښي که نه قمار وایي که نه پوډري دی که نه پوښتنې دې ونه کړې وایي بلډینګ لري موټر لري پرون کس ماته زنانه زنګ ولی دی جلۍ په نکاح کړې ده سړی تښتېدلی دی 15 کاله کېږي او دلته جلۍ په نوم ناسته نه ورته کومک رالېږي نه څه ورته رالېږي ولې زه هلته قبول شمه بیا تا ځان سره بیایم هغه تر اوسه هلته قبول شوی نه دی وګوره جلۍ دلته کونډېږي ځواني یې ځي ای وروره ولې ته خو اول لا اقل د دین پوښتنه یې وکړه موږ د پیغمبر کومه خبرې ته ترجیح ورکړې د پیغمبر انتخاب مو کتلی دی عجیبه ده نو منګه هسې په تش خولې باندې د پیغمبر د محبت دعوا نشو کولی د پیغمبر د محبت دعوا منګه واداروي دې ته چې په هر معامله کې د رسول الله طریقې پوښتنه وکړو ما نه پوښتنه مه کوه خپل عالم ته ورشه قسم ورکړه عالم ته ووایه ورته ستا دې په الله قسمې د رسول الله طریقه په دې واده کې راته بیان کړه چې څومره مهر دی څنګه یې واده کړی دی ولیمه یې څنګه کړې ده خوستګوري یې څنګه کړې ده ته خو د پیغمبر طریقه اختیار کړه دا د محمد رسول الله د وینا مطلب دی چې موږ پیغمبر ومونه نو د خپل د ژوند په ټولو لارو کې د خپل امام رسول الله جوړ شو ځکه هغه معصوم دی هغه خطا کېږي نه د هغه وینا د الله وینا ده وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی بل هر څوک خطا کېږي پلار خطا کېږي ملا